بسم الله الرحمن الرحیم. قدرمنو اوریدونکو، زموږ نننۍ خپرونه بیا هم د مانځه مسائلو ته ځانګړې شوې. په شپه او ورځ کې د 5 وخته لمانځه فرضونه، سنتونه او واجبات. پر فرضي لمانځونو کې اولیني 2 رکعتونه ډک او آخریني تشوي. دا یوه یادونه ده. په فرضي لمانځونو کې اولني 2 رکعتونه ډک وي او آخریني 2 رکعتونه تش وي، او په نفل او سنت لمانځونو کې تش رکعتونه نه وي، هلته ټول ډک دي. د ډکو نه مطلب چې د سورې فاتحې نه وروسته یو صورت هغه سورې فاتحې سره ولوستل شي، او د تش نه مطلب دا ده چې تش سورې فاتحه یعنی یوازې سورې فاتحه هلته لوستل کیږي. 5 وخته لمنځونه فرض دي. اول د سهار لمونځ. د سهار لمونځ ټول 4 رکعته دی. اولنی 2 رکعتونه سنت، ورپسې 2 رکعته فرض دي، او د سهار اولنی 2 رکعته ډک دي، او ورپسې 2 رکعته نور چې فرض کوي هغه هم ډک دي. او محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د سهار په سنتو باندې ډیر تاکید کړی دی، او د سهار سنت ډیر ضروری دی. د حضرت عایشې صدیقې رضی الله عنها مرفوع حدیث دی، هغه فرمایي: لم یکن النبی صلی الله علیه وسلم علی شیء اشد تعاهدا منه علی رکعتی الفجر. رواه بخاری. حضرت عایشې صدیقه رضی الله عنها فرمایي چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په سنتو او نفلو کې د ټولو نه زیات اهتمام د سحر د 2 رکعتونو یعنی د سحر د 2 رکعتو سنتو کولو. رسول الله صلی الله علیه وسلم به په سنتو او نفلو کې د ټولو نه زیات اهتمام د سحر د 2 رکعتو د سنتو کوه. د حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنه مرفوع حدیث دی، هغه فرمایي: قال رسول الله صلی الله علیه وسلم لا تدعو رکعتی الفجر، لا تدعو رکعتی الفجر ولو ترتکم الخیل. رواه ابو داود. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی چې د سحر 2 رکعته سنت تاسو مه پرېږدئ، اگرچه اسونه تاسو زغلوي یا اسونه تاسو پښو لاندې کوي، نو تاسو به د سهار 2 رکعته سنت نه پرېږدئ. اوس که چیرې تاسو راغلی په جومات کې د سهار جمع ولاړه وه او تاسو د سهار سنت نه وي ادا کړي، نو د احنافو فقها دا فرمایي که ستا په زړه کې دا وي چې زه به د سهار جمع نیولی شم آخره قاعده، نو سنت مه پرېږده، سنت وکړه، بیا جمع کې شریک شه. او که تا ته غالب ګمان دا و که زه سنت وکړم نو مانه به د سهار جمع تیره شي، نو راشه جمع وکړه. د جمع نه وروسته چې جمع دې وکړه، نو چې کله لمر راوخوته د لمر راختو وروسته ته کولی شي چې د خپل سنتو قضایي راوړي. دا نه چې جمع وکړي او جمع پسې متصل بیا سنت وکړي. حضرت ابي هریره رضی الله تعالی عنه فرمایي: قال رسول الله صلی الله علیه وسلم من لم يصلي رکعتی الفجر فلیصلیها بعد ما تطلع الشمس. رواه ترمذی. حضرت ابي هریره رضی الله تعالی عنه فرمایي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی چا چې د سحر سنت نه وي کړي، نو هغه له پکار دی چې د لمر ختو پسې د هغه قضایي راوړي. همدارنګه د حضرت ابو دردا رضی الله تعالی عنه عمل نقل شوی دی چې انه کان یدخل المسجد والناس صفوف فی صلاة الفجر فیصلی رکعتین فی ناحیة المسجد ثم یدخل مع القوم فی الصلاة. حضرت ابو دردا رضی الله تعالی عنه به جومات کې داخل شو، نو خلکو به په صفونو کې ولاړ ول، نو هغه به د جومات په یو ګوټ او په ګوشه کې سنت وکړه، بیا به خلکو سره په جمع کې حضرت ابو دردا رضی الله تعالی عنه شاملېده. همدارنګه ډیر آثار او نور احادیث دلته هم موجود دي. ورپسې د ماسپښین لمونځ. د ماسپښین لمونځ ټول 10 رکعته دی. لومړی 4 رکعته هغه سنت دي، او ورپسې 4 رکعته فرض دي، او په آخر کې چې 2 رکعته کیږي هغه هم سنت دي. نو اول 4 رکعته سنت چې کوي دا ټول ډک دي، یعنی سورې فاتحې سره هلته بل صورت هم لوستل کیږي. او په 4 رکعته فرضو کې اول 2 رکعته ډک دي، او ورپسې 2 رکعته نور تش دي، او ورپسې 2 رکعته سنت چې موږ او تاسو ادا کوو هغه 2 رکعته سنت هم ډک دي. چې مخکې ما تاسو ته یادونه وکړه چې په سنتو او نفلو کې تش نشته دی، هغه ټول ډک دي. او پیغمبر علیه الصلاة وسلام د سنتو د اهتمام په هکله باندې فرمایلی دي. حضرت ابي هریره رضی الله تعالی عنه روایت کوي، فرمایي: سمعت رسول الله صلی الله علیه وسلم ان اول ما يحاسب به العبد يوم القيامة من عمله صلاة فإن صلحت فقد أفلح وانجح وإن فسدت فقد خاب وخسر فإن انتقص من فريضته شيء قال الرب تبارك وتعالى
انظروا هل لعبدي من تطوع فيكمل بها ما انتقص من الفريضة ثم يكون سائر عمله على ذلك، وفي رواية ثم الزكاة مثل ذلك ثم تؤخذ الأعمال حسب ذلك، رواه ترمذي و ابو داود. حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنه فرمایي چې ما د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نه اوریدلی دي. رسول الله صلی الله علیه وسلم به فرمایل چې د قیامت په ورځ به د ټولو نه اول د بنده د اعمالو نه د مونځ حساب اخیستل کیږي. په ټولو اعمالو کې به اول الله رب العزت د بنده نه د مونځ حساب اخلي. که چیرې مونځ صحیح و نو بنده کامیاب دی، وروسته په هغه باندې کومه ستونزه او مشکل نشته. او که چیرې مونځ خراب و نو بنده ناکام شو. او که چیرې د ده د فرضو نه څه مونځ ناقص و نو الله رب العزت به وفرمایي چې تاسو وګورئ چې زما د بنده څه نفل مونځ شته او که نشته. نو که دې سنت کړي وي او نفلي منځونه یې کړي وي نو د دې نفلونو نه به د فرض کمی الله رب العزت ورته پوره کړي، او نور اعمال به همدارنګه الله بیا حساب کوي. او په یو روایت کې راغلي چې بیا به د زکات حساب همدارنګه وشي، بیا به د ټولو اعمالو حساب الله رب العزت داسې وکړي. حضرت ام حبیبه رضی الله عنها فرمایي قال رسول الله صلی الله علیه وسلم من صلى في يوم وليلة 12 ركعة بني لها بيت في الجنة 4 قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء وركعتين قبل الصلاة الفجر، رواه الترمذي والنسائي. ام حبیبه رضی الله عنها فرمایي چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې څوک شپه او ورځ کې 12 رکعاته سنت وکړي د ده دپاره به په جنت کې یو کور جوړ شي چې هغه 4 رکعاته د ماسپښین مانځه نه مخکې او 2 رکعاته وروسته د ماسپښین مانځه نه، 2 رکعاته د ماښام مانځه نه وروسته او 2 رکعاته د ماسخوتن د فرضو نه وروسته او 2 رکعاته د سحر د مانځه نه مخکې، چې مجموع د 12 رکعاته سنت دي. نو څوک چې په دې 12 رکعاتو باندې پابندي کوي او دا کوي، الله رب العزت به په جنت کې دې لپاره کور جوړ کړي. محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د احادیثو نه او همدارنګه د آثارو نه چې څومره سنت او نفل ثابت دي هغه ټول په اهتمام سره کول پکار دي. خاص کر د تهجد مونځ، د اشراق مونځ، څاښت مونځ، د حاجت مونځ، د توبې مونځ، د اوابین مونځ، د تحیت الوضو مونځ او همدارنګه د تحیت المسجد مونځ، د استخارې مونځ، د تسبیح مونځ. نو د ټولو کول ډیر په اهتمام سره پکار دي. خو له بده مرغه که موږ لپاره وخت وي او که نه وي، اکثره زموږ ورونه هغه مونځ پرېږدي، یعنې سنت مونځ پرېږدي، سنتو باندې دومره اهتمام نه ساتي. او حال دا چې الله رب العزت به د آخرت په ورځ چې کومه نقصان د ستا د فرضي منځونو کې راغلي هغه به د نفلي او د سنتو نه الله تا ته پوره کوي. د لمازدیګر مونځ چې دی ټول 4 رکعاته دی او 4 والا ټول فرض دي او دا 4 والا ټول په یو وار ادا کیږي. اول 2 رکعتونه ډک او ورپسې 2 رکعتونه تش دي. د ماښام مونځ ټول 15 رکعاته دی. اولنی 3 رکعتونه فرض، ورپسې 2 رکعتونه سنت دي. د اولنی 3 رکعاته چې ته کوې په دې کې 2 رکعاته ډک او ورپسې 3 رکعت تش دی او وروستي 2 رکعاته سنت چې ته ادا کوې هغه سنت ډک دي. د ماخوستن مونځ دی ټول 9 رکعاته دی. اولنی 4 رکعاته فرض دي او ورپسې 2 رکعتونه سنت دي او آخرینی 3 رکعاته هغه وتر دي. اولنی 4 رکعاته فرضو کې 2 رکعاته ډک او ورپسې 2 رکعاته تش دي او ورپسې 2 رکعاته سنت چې ته کوې هغه دواړه ډک دي او ورپسې 3 رکعاته وترو کې ټول رکعتونه ډک دي او په 3م رکعت کې د سورت لوستلو نه پس دعای قنوت لوستل دا واجب دي. نو 15 وخت لمونځ ټول 12 رکعاته فرض دي، 12 رکعاته سنت دي او 3 رکعاته وتر دي. 15 وخته منځونو کې ټول 12 رکعاته فرض دي چې 2 د سهار، 4 د ماسپښین، همدارنګه 4 د مازدیګر، 3 د ماښام، 4 د ماسخوتن او 12 رکعاته په دې کې سنت دي چې 2 رکعاته د سهار دي، 6 رکعاته د ماسپښین دي، 2 رکعاته د ماښام دي او 2 رکعاته د ماسخوتن دي او 3 رکعاته پکې وتر دي چې هم د ماسخوتن د مانځه نه وروسته هغه ادا کیږي. له دې پرته د هر فرض مانځه نه مخکې او وروسته چې څوک څومره نفل ادا کولی شي ثواب به الله ورکوي، ثواب به لا هم زیاتیږي. لکه د ماسخوتن د لمانځه نه وروسته د وترو نه مخکې 2 رکعاته،
د ماښام د فرض لمانځه نه مخکې څه سنت نشته، البته د 2 رکاته سنتو نه پس 6 رکاته نفل کول غوره دي چې هغه ته صلات اوابین ویل کیږي. همداشان د ماسپښین په وخت کې هم د سنتو نه مخکې او وروسته نفل کولی شي، البته د مازدیګر د فرضو نه وروسته سنت کول نشته. همدارنګه د صبح صادق نه وروسته 2 رکاته سنت معکده دي او 2 رکاته فرضو نه علاوه نور هلته هم نفل نشي کولی تر څو چې د سهار لمر نه وي راختلی. خو بهتره خبره دا ده چې سنت او نفل زموږ مسلمان ورور په کور کې وکړي، ځکه چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم به همیشه سنت په کور کې کول. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې خپل کورونه قبرستان مه جوړوئ، ځکه قبرستان د لمونځ ځای نه دی، څه حصه د خپل مونځ هغه په کور کې ادا کوئ. قدرمنو اوریدونکو، د خپرونې په دې وخت کې راځو دمې ته. دمې نه وروسته زموږ خپرونه دوام لري، په دې هیله چې تاسو هم زموږ ملتیا وکړئ. زړګی مې تا پسې خوږېږي د زړه سرمدنې بیانو کې اعلی او معتبر مدنې زړګی مې تا پسې خوږېږي د زړه سرمدنې ای په نبیانو کې اعلی. قدرمن اوریدونکو، بیا هم زموږ سلامونه او نیکې هیلې ومنئ، په دې هیله چې تر دې دمه تاسو زموږ ملتیا کړي وي. د لمانځه فرضونه 14 دي. 9 د لمانځه څخه بیرون دي چې هغه ته د لمانځه شرطونه ویل کیږي، ځکه شرط د شي خارج د شي وي. او 6 په مانځه کې دننه دي چې د لمانځه هغه ته د مانځه ارکان ویل کیږي، ځکه رکن د شي هغه داخل وي په شي کې. نو اول به د مانځه د شرطونو نه بحث وکړو چې هغه 9 شرطونه دي پاره د مانځه. که په دغه 9 شرطونو کې یو شرط هم نه و، نو هغه مونځ صحیح نه دی، مونځ نه ادا کیږي. اول د مانځه دپاره وخت شرط دی، باید چې مونځ په خپل وخت کې ادا شي. که د وخت نه وروسته یا مخکې شي نو هغه مونځ صحیح نه دی. او بغیر د عذر نه څوک چې مونځ د خپل وخت نه وروسته کوي هغه دپاره ډیره سخته ګناه ده. الله رب العزت فرمایي ان الصلاة کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، بېشکه مونځ په خپل وخت کې کول په مؤمنانو باندې فرض کړي شوي دي. دا نه چې موږ د مانځه دپاره البته مانځه په وخت کې کسالت وکړو، لکه زموږ ډیرې خویندې او ډیرونه په دې مرض باندې مبتلا دي چې مونځ په خپل وخت باندې نه کوي. همدارنګه ابن کثیر الشافعي د دې آیت لاندې چې حافظو علی الصلوات د دې لاندې لیکلي چې یأمر الله تعالی بالمحافظة علی الصلاة فی اوقاتها، الله تعالی په خپل وخت کې د منځونو ادا کولو حفاظت حکم کړی دی. او د الله رب العزت بل ځای ارشاد دی والذین هم علی صلاتهم یحافظون، مؤمنان هغه کسان دي چې هغوی د خپلو منځونو حفاظت کوي، یعنی مونځ په خپل وخت کې ادا کوي. حضرت عبدالله بن مسعود، حضرت مسروق تابعی، همدارنګه حضرت قتاده تابعی د دې آیت په تفسیر کې لیکلي چې د مونځ د وختونو پابندي د مونځ په حفاظت کې شامل دي. نو وقت د لمانځه دپاره دا شرط دی که یو سړی مخکې له وخت نه مونځ کوي دا مونځ نه کیږي، او که وروسته د وخت نه مونځ کوي دا مونځ د دې نه کیږي. او د مونځ د وختونو ته عملي تعلیم جبرائیل علیه السلام محمد رسول الله ته ورکړی چې هغه امامت ورته کړی. په صحیح احادیثو کې راغلي چې د معراج په شپه 15 وخته منځونه خو د عرش معلا نه پورته د معراج په حالت کې وشو، لکن د دې وختونو عملي تعلیم دپاره حضرت جبرائیل علیه السلام تشریف راوړه او 2 ورځې د بیت الله شریف سره د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ظاهري طور باندې امام جوړ شه. په لومبۍ ورځې ټول منځونه په اول وخت کې وکړل او په 2مه ورځې په آخر وخت کې وکړل، او بیا یې وفرمایه چې الوقت فی ما بین هذین الوقتین. دا حدیث ده چې ابو داود همدارنګه ترمذي روایت کړی. نو مونځ باید په خپل وخت کې ادا شي، او وخت د مانځه دپاره شرط دی که یو سړی بې له عذر نه مونځ په خپل وخت کې نه کوي نو هغه لپاره ډیره سخته ګناه ده. 2 طهارت د بدن دی چې د انسان بدن باید د نجاست نه پاک وي. که د انسان بدن د نجاست او د پلیتی نه پاک نه وي د هغه مونځ صحیح نه دی. نو طهارت د بدن د مانځه دپاره دا شرط دی که د چا بدن پاک و نو مونځ صحیح دی، او که بدن پاک نه و د هغه مونځ صحیح نه دی.
لکه الله رب العزت فرمایي وثیابک فطهر، او خپلې جامې ته پاکې وساته. همدارنګه د حضرت ابن عمر مرفوع حدیث دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی لا تقبل صلاة بغیر طهور. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی چې د ناپاکوالي نه بغیر، یعنی چې پاکوالی نه اوسیږي، هغه مونځ بالکل قبول نه دی. چې طهارت او پاکي نه هغه مونځ د الله په دربار کې قبول نه دی. نو د انسان وجود باید د نجاست څخه پاک وي، جنوب نه وي، بدن یې باید د ګندګیو نه پاک اوسیږي. دریم، د انسان جامه باید د خفیفه او غلیظه نجاست نه پاکه وي، جامه یې پلیته نه وي. څلورم، په هغه ځای کې چې دا مونځ کوي باید هغه ځای پاک وي. که په ځمکه باندې مونځ کوي هغه ځمکه باید پاکه وي، او په کم جاینماز باندې چې دا مونځ کوي هغه جاینماز باید پاک وي. ځکه په هغه ځمکه باندې چې ته مونځ کوي که هغه ناپاکه وي، یا په کم جاینماز باندې چې ته ولاړ وي هغه ناپاکه وي، نو مونځ په هغه باندې روان نه دی. پنځم، عورت باید د لمانځه په وخت کې پټ وي. د نارینه عورت د نامه نه لاندې تر زنګنونو پورې، او د ښځو عورت په لمانځه کې مخ، دواړه لاسونه تر مړوندونو پورې، او پښې تر بجلکو پورې عورت نه دي، او د لمانځه څخه بیرون ټول عورت دي. که د ښځې لاسونه تر مړوندونو پورې په مانځه کې لوڅ وي، او همدارنګه که د هغو پښې تر بجلکو پورې لوڅې وي، او همدارنګه کې مخ لوڅ وي، مونځ کېږي، دا عورت نه دی په مانځه کې، خو د مانځه نه بهر د ښځې ټول بدن چې دی هغه عورت دی. او د عورت پټول په مانځه کې دا فرض دی، ځکه که د چا عورت پټ نه وي نو د هغه مونځ نه دی شوی. الله رب العزت فرمایي خذوا زینتکم عند کل مسجد. د حضرت عایشې رضی الله تعالی عنه بالمرفوع حدیث دی چې هغه فرمایي قال رسول الله صلی الله علیه وسلم لا تقبل صلاة حائز الا بخمار. چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی چې د بالغې ښځې مونځ بغیر د څادر نه قبول نه دی، یعنی چې د هغه عورت پکې پټ نه وي. او د الله د کلام نه دا هم معلومیږي چې جومات ته په هر ځله تلو کې بالغ خپله جامې اچوه او د خپل هغه عورت تاسو پټوئ. او ورپسې قبلې طرف ته مخ کول. اوم شرط د مانځه قبلې طرف ته مخ کول دي. لکه الله رب العزت فرمای فولی وجهک شطر المسجد الحرام، پس تاسو په مانځه کې خپل مخ مسجد حرام ته واړوئ. په بل ځای کې فرمایي وحیث ما کنتم فولوا وجوهکم شطره، او کوم ځای کې چې تاسو یاستئ خپل مخ مسجد حرام طرف ته واړوئ. په بل ځای کې الله فرمایي ومن حیث خرجته فولی وجهک شطر المسجد الحرام، او تاسو چې چیرته هم په سفر ځئ نو مونځ کې خپل مخ مسجد حرام طرف ته واړوئ. نو قبلې ته مخ اړول دا په مانځه کې هم فرض دی. همدارنګه رسول الله فرمایي اذا قمت الى الصلاة فاسبغ الوضوء ثم استقبل القبله فکبر، رواه بخاري. رسول الله یو سړي ته د مونځ تعلیم ورکولو، او هغه ته یې وفرمایه چې کله ته مونځ که ودرېږې نو پوره مکمل اودس وکړه، بیا قبلې طرف ته مخ کړه او تکبیر ووایه. خو که داسې یو ځای کې زموږ یو مسلمان ورور و چې هغه ته د قبلې معلومات نه کې، د هغه د فکر وکړي چې کم طرف ته د دې غالب ګمان و هغه طرف ته دې مونځ وکړي، خو که مونځ وکړه بیا ورته معلومه شوه چې قبله دې طرف ته ده، د مانځه راګرځول بیا پرې نشته. او که په مانځه کې دې ته معلومه شوه چې کم طرف ته زه مونځ کوم دا قبله نه ده بلکې قبله بل طرف ته ده، نو په مانځه کې په دې لازم ده چې مونځ هغه طرف ته، یعنی خپل مخ هغه طرف ته واړئ چې دې ته معلومیږي چې دا قبله ده، او که وانړوه بیا د دې مونځ نه کیږي. اووم، د لمانځه لپاره نیت کول. نیت د لمانځه دپاره دا فرض دی. که چیرې نیت په زړه کې وشي او په خوله نیت ونه شي هم صحیح دی، خو په اصل کې د لمانځه نیت کول په زړه کې صحیح دي. او کم کس که په خوله باندې نیت کوي هغه کې پروا نشته، خو بهتره خبره دا ده چې نیت په زړه کې وشي. د حضرت عمر فاروق بن خطاب مرفوع حدیث دی، هغه فرمایي قال رسول الله صلی الله علیه وسلم انما الاعمال بالنیات. د اعمالو ټول دار و مدار چې دی هغه په نیت باندې دی. او فتح القدیر بیا لیکي چې نیت د زړه د ارادې نوم دی. د زړه نه چې پوه شي او سوچ وکړي، مثلا د ماسپښین مونځ کوم او په ژبه سره الفاظ ویل ضروري نه دي، خو د زړه نیت حاضرولو دپاره په ژبه نیت ویل ښه دي. چې کوم شی ستا په زړه کې ګرځېدلی دي چې د هغې تصدیق ته په ژبه باندې وکړي، دا ډېره بهتره خبره ده. نو د مانځه شرطونه 7 شرطونه دي. اول، وقت. دویم، پاکی د بدن. دریم، پاکی د جامې. څلورم، پاکی د مکان په هغه ځای کې چې ته مونځ کوې. پنځم، د عورت پټول. شپږم، قبلې طرف ته مخ کول. اوم، نیت کول. که د دې 7 واړو یو هم نه و هغه مونځ صحیح مونځ نه دی.
نو باید چې کله موږ او تاسو مانځه ته درېږو ډېر په خشوع او په عاجزي او تضرع سره او د مانځه شرایط او ارکان په دقت سره مراعت کړو. نو دا د مانځه شرایط و. انشاءالله په بلې خپرو کې به د مانځه په ارکانو، د مانځه په واجباتو او همدارنګه د سجدې په سهوه کې چې څه لنډ معلومات دی هغه به تاسو ته دقیق وړاندې شي. نو دا به زموږ نننۍ خپرونه چې ستاسو درانه حضور ته وړاندې شوه. تر بلې خپرونې پورې چې زه بیا هم ستاسو درانه حضور ته راځم، تاسو ټول په پاک رب سپارم. پاتې ژوند او پاتې ورځ نیکمرغه. الله مو مل شه.